د ناسا فضایي اداره چې په امریکا هیواد کې موقعیت لري د فضایي ماموریتونو او د فضا په تړاو د نویو او کره څیړنو دنده پر غاړه لري. له سړې جګړې وروسته او د شوروي اتحاد له لوري فضا ته د اسپوتنیک د ماهوارې لاستولو وروسته امریکا د یو لوی فضایي سازمان د جوړولو په فکر کې شوه. په 1958 زیږدیز کال کې د وخت د ولسمشر آیزنهاور په لاسلیک د ناسا ملي فضایي سازمان بنسټ کېښودل شو. توماس کیت ګلینان د ناسا د لومړیو مدیرانو په توګه او هیو درایډن د لومړي مرستیال په توګه غوره شو او د ناسا فضایي سازمان د 1958 زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې راوروسته خپل فعالیت پیل کړ. د ناسا فضایي ادارې مخینې ته ښه راغلاست. له موږ څخه د ملاتړ په مخه ویډیو شیر او لایک کړئ. ناسا خپل کار د نورث امریکن ایکس 15 په مټ پیل کړ. 8 کسه فضا پلټونکو وکولای شوای د همدې ماموریت په ترڅ کې ځانونه د ځمکې مدار ته ورسوي. د ناسا لومړۍ ماهواره ایکسپلور یو چې په 1958 زیږدیز کال کې فضا ته واستول شوه. د 1961 زیږدیز کال د اپریل په 12 د شوروي اتحاد فضا پلټونکی یوري ګاګارین د یوسټیک ماهوارې پر مټ فضا ته ولاړ. نوموړی په تاریخ کې فضا ته د لومړني تلونکي کس په توګه ثبت شو. له نوموړي یوه میاشت وروسته د مې په 5 نیټه آلن شیپورټ د میرکوري ماموریت په ترڅ کې فضا ته واستول شو او د لومړني امریکایي فضا پلټونکي په توګه یې نوم ثبت شو. د جیمینای له ماموریت وروسته ناسا د اپولو ماموریت پیل کړ چې زیاتره علمي لاسته راوړنې درلودې. د اپولو ماموریت په ترڅ کې په 1969 زیږدیز کال کې نیل آرمسټرانګ او باز انراین د سپوږمۍ د کرې پر ځمکه ګام کېښود او په تاریخ کې لومړني انسانان ثبت شو چې د سپوږمۍ په ځمکه ښکته شو. ناسا په څیړنیزو پروژو هم کار کوي، لکه په دې وروستیو کې فضا ته د جیمز ویب د تلسکوپ استول چې په دې وروستیو کې د کائناتو بې ساري انځورونه ځمکې ته رامخابره کړل. دا په څیړنیزه برخه کې ستر بدلون دی. همدارنګه ناسا د اقلیمي بدلون د عواملو په لټه کې هم ده. د ناسا مدیر د همدې سازمان د چارو په سمبالښت کې پوره واک لري. ناسا 12 د رهبري څیړنیز مرکزونه لري.